السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول ملګرو دوستان ته خپل د مینې محبت سلامونه وړاندې کوم. پس له سلامه څخه د خیر کثیر د سلسلې په اومه برخه به ان شاء الله تعالی شروع وکړو. په یو حدیث مبارک راغلی دی، وای د هر انسان پر بندونو باندې صدقه لازمه ده. یعنی دا د انسان په بدن کې چې دا بندونه سته، لکه د انسان د لاس بند، د څنګل، اوږه او د انسان په وجود کې نور بندونه، او دا ګوتې چې انسان ته الله تعالی ورکړي دي او په دا ګوتو کې بیا بندونه دي، دغه هره ګوته کې 2 و 3 بنده سته. دا ټولو باندې الله جل جلاله صدقه لازمه کړې ده، ځکه چې دا ډېر لوی نعمتونه دي. انسان که فکر وکړي نو دا بندونه د انسان دا بیخي ډېر لوی نعمتونه دي. اوس که د انسان دا ګوتې داسې جوړې سوي وای چې پر دې کې بندونه نه وای، نو بیا به انسان په د خپل لاس باندې د بیخي ډېرو کارو څخه د عاجزه وای، بیخي به ډېر محرومه وای د دې څخه. که د انسان د ګوتو بندونه کار پرېږدي، انسان د خپل خوراک هم نشي کولی، د خپله ګوله هم نشي جوړولی، او دا د انسان روزانه چې د کم حوائج او ضروريات دي، دا هیڅ حاجت او ضرورت به دی نشي پوره کولی. که د انسان د لاس او د ګوتو بندونه کار پرېږدي، بیا انسان هیڅ خپل کار او خپل حاجت او ضرورت نشي پوره کولی. نو دا د الله جل جلاله ډېر لوی نعمتونه دي. لکه لاس چې د انسان لوی نعمت دی، په دا لاس کې بیا د بندونه دا ډېر لوی نعمتونه دي. الله جل جلاله دې د هغو د شکر توفیق را نصیب کړي. نو الله جل جلاله پر هر انسان پر دغه هر بند باندې صدقه لازمه کړې ده. یعنی خدای تعالی چې دا نعمت را کړی دی، د دې نعمت شکر په دې طریقه باندې ادا کیږي چې سړی به د هر بند په مقابل کې صدقه کوي. نو دونه صدقه به انسان څنګه کوي؟ حدیث مبارک کې راغلی دی، وای ستاسې د وجود او د بندون، ستاسې د بدن پر د هر بند باندې صدقه لازمه ده. نو هر واري چې سړی تسبیح وایي، سبحان الله وایي، دا هر واري سبحان الله ویل دا الله جل جلاله د ده څه په صدقه کې حسابي. او هر واري چې انسان حمد خدای تعالی وایي او الحمدلله وایي، نو دا په صدقه کې حسابل کیږي. هر واري چې انسان تحلیل وایي، یعنی کلمه شریفه وایي، لا اله الا الله وایي، دا الله جل جلاله د ده څه په صدقه کې حسابي. هر واري چې انسان تکبیر وایي، الله اکبر وایي، دا الله جل جلاله د انسان څه په صدقه کې حسابي. هر واری چې انسان امر بالمعروف کوي، یعنی یو چاته د ښه کار امر کوي، مثلا په خپل کور کې خپل کشرانو ته د یو لمانځه امر وکړي، د یو خوش اخلاقی امر ورته وکړي، او یا د روژې امر ورته وکړي، یا د یو بل سنت طریقې امر ورته وکړي. هر شرعي امر چې انسان په خپل کور کې یا خپل په همسایګانو کې یا خپل په ملګرو کې یا خپل په دوستانو کې هر چاته چې انسان امر بالمعروف وکړي، دغه امر بالمعروف الله جل جلاله د انسان څخه په صدقه کې قبلوي. او هر نهي عن المنکر چې دی، دا چې انسان د بدو کارو څخه څوک راګرځي، نهي عن المنکر وکړي، یعنی د بد کار څخه یو څوک راوګرځي، دا الله جل جلاله په صدقه کې حسابي. نو دا ټول په صدقاتو کې حسابل کېږي، او دا صدقات د هغه صدقاتو عوض لویږي کوم چې الله جل جلاله د انسانانو پر بندونو باندې لازمي کړي دي. نو دا د هغو په ځای کې درېږي. په دې وجه باندې حکمت هم دغه دی، دا چې سړی د لمانځه څخه وروسته دا درود یې شواره سبحان الله وایي او الحمدلله وایي، الله اکبر وایي، او دا بیا د ګوتو پر بندونو باندې حسابي. د دې وجه دا ده چې دا پر هر بند باندې چې دی دغه تسبیحات حسابي، نو دا د هغو دپاره صدقه ګرځي، دا الله جل جلاله د هغه دپاره په صدقه کې حسابي. نو انسان به کوشش کوي چې دا د لمانځه څخه وروسته تسبیحات سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، دا پر ګوتو پر بندونو باندې ووایي. د بعضې کسانو عادت داسې وي، بعضې کسان موږ تاسو لیدلي دي، تسبیح ورسره وي، نو بیا دی د لمانځه څخه وروسته تسبیح راوکاږي او دا سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر بیا پر تسبیحو باندې وایي. خو
بهتره طریقه دا ده په حدیث مبارک کې موږ تاسو ته دا ښوول سوي دي چې دا تاسې پر بندونو باندې حساب کوي، یعنې پر تسپو یې مه حسابوي، پر بندو باندې ووایست. او یو صحابیه ده رضی الله تعالی عنها چې نوم یې یسیره ده، یسیره رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي، هغه وایي حضرت نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک موږ ته امر وکړي، وایي تاسې د تکبیر او د تقدیس او د تهلیل یعنې د سبحان الله الحمدلله الله اکبر د ډېر مراعات وساتئ، او دا پر ګوتو پر بندونو باندې تاسې هغه حساب کړي، یعنې د ګوتو پر بندونو باندې دا ووایست. ولې په ورځ د آخرت دغه ستاسې د لاسونو او د ګوتو د بندونو څخه پوښتنې کېږي، د هغه مستنطقات دي، یعنې په ورځ د آخرت د هغو څخه سوال و جواب کېږي. په ورځ د آخرت دا د انسانانو د لاسو د پښو د ګوتو بندونه دا د الله تعالی سره خبرې کوي. نو چې په دنیا کې سړي پر هغو باندې تسبیحات سبحان الله الحمدلله الله اکبر ویلي، نو بیا به په ورځ د آخرت باندې دغه د ګوتو بندونه الله جل جلاله ته شاهدي ورکوي چې و پر موږ باندې سبحان الله ویل سوی دی، الحمدلله ویل سوی دی، الله اکبر ویل سوی دی. نو بهتره طریقه دا ده چې سړی د ګوتو پر بندونو باندې دا تسبیحات ووایي پر ځای د دې چې پر تسبو باندې وایي. الله جل جلاله دې ټول مسلمانانو ته توفیق کامل نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.